چې ډي ایچ لوی وي د سپرنای دغه به مونږ چې خپل سره وصحیح شو نو دلته مونږ چې د ګرمو اوبو چې د مونږ چې انټروپي به چې وي زیاته وي همدارنګه د ډي ایس انټروپي چې د مونږ چې د عادي اوبو به مونږ چې انټروپي کمه وي نسبت ګرمو اوبو ته همدارنګه مونږ چې انټروپي به مونږ چې د سړو اوبو به کمه وي نسبت عادي اوبو ته نو دا مونږ انټروپي محاسبه کړو چې مونږ انټروپي محاسبه کوو د تعامل حرارت لپاره مونږ داسې کړای شو اوسه مواد نشته دي مونږ داسې وایو چې که چېرته 15 ګرامه مونږ لیتیم پرکلوریټ چې کوم مونږ روخلو صحیح شوه لیتیم پرکلوریټ مونږ روخلو د دې پر مونږ چې د لیتیم پرکلوریټ روخلو 15 ګرامه دا د 315 ګرامه د اوبو سره چې کو یو ځای کوو اول چې مونږ روخلو د 315 ګرامه اوبه چې دی مونږ د کالوریمتري ته چې کپ په نوم کالوریمتري دی هغې ته چې کو ورعلاوه کوو چې په دې شکل سره د ګلوس په شکل رقم ته چې کی شکل لري صحیح دو دلته مونږ ترمامیتر هم کې نصب کیږي دې ته د اوبو ور علاوه کوو په نتیجه کې هغه ترمامیتر په اساس مونږ چې کوم چې هغه ګورو تودوخه درجه ګورو چې څومره ده کله مو چې دغه 15 ګرام لیتیم پرکلوریټ ور علاوه کړه بیا هم مونږ تودوخه درجه چې کو ګورو نو په دا حالت کې چې 15 ګرام دی اوبو په صورت کې د 13.9 تقریبا دومره سانتیګریډ و حرارت عادي اوبو چې مونږ اوبو ور علاوه کړی هغه مو هم اندازه کړی او کله مو چې دغه 15 ګرام لیتیم پرکلوریټ ور علاوه کړه دا تقریبا 1.2 سانتیګریډ ته چې کومه سانتیګریډ ته درجه حرارت چې کو وخته نو دلته چې کله د 12 محاسبه کو په نتیجه کې به مونږ چې دلته ټي به چې کیلو سره شي صحیح شو د دلته ټي به چې کی مونږ چې لو سره شي نو بیا دلته چې مونږ محاسبه کوو مونږ چې دلته ایچ به مساوي شي ام ضرب سی ضرب دلته ټي د دې له مخه محاسبه کیږي اوس ام چې د مونږ دلته محاسبه کوو چې دلته ایچ به مساوي شي دا د ګرامونو شمیر مونږ وروخلو چې دا مونږ 15 ګرامه جمع 315 ګرامه اوبه صحیح شو او جمع سی په دوی چې دا مونږ داسې لیکو چې دغه د سپیسیفیک هغه د مونږ چې کاپاسیټي یا ظرفیت دی د اوبو چې هغه مونږ چې 4.13 دی جول کلوین پر مول ښه دومره دی نو مونږ داسې وایو چې دغه 4.13 دی په دې ځای به مونږ ولیکو چې ضربي 4.13 ضربي دلته ټي چې تودوخه درجاتو تقریبا د 1.13 تقریبا 14 ورته کنه یا 14 تقریبا 14 اندازه مونږ ونسو صحیح شو ضرب څو شي 14 سانتیګریډ ښه نو کله چې دا مونږ محاسبه کړو دا ټول سره محاسبه کړو دلته هیڅ به مونږ ته چې کیلو لوس تر وکي دا په دې ډول محاسبه کیږي نو دلته مونږ کالوریمتري به مونږ لرو د اول بیکر مونږ ته بیا کالوریمتري دی پیالي په شکل رقم ته سپین هغه دی ښه دا لري کالوریمتري په ترمامیتر هم کله چې اوبو ور علاوه کوو والی تودوخه درجه چې کوم کسو چې څو د سانتیګریډ هغه چې کو یاداښت کوو او بیا یې مونږ د اوبو ثابت چې د مونږ سپیسیفیک کاپاسیټي چې د اوبو پورته کسو د هر یو بیا ځون ته دو که چېرته تعاملات دلته پیترو کې وي ایتانولو کې وي هغې به ځون ته ورته کسې صحیح شوه کاپاسیټي سپیسیفیک کاپاسیټي به مونږ چې کو هغې ته کسو نو دلته مونږ یې چې د اوبو د پوره چې دو 4.13 چې دی 13 صحیح شو دا مونږ چې کله محاسبه کوو دلته هیڅ مسې کې ام په ځای د ګرامونو شمیر لیکو چې 15 ګرامه مونږ دا ماده ور علاوه کړې د لیتیم پرکلوریټ دی او همدارنګه 315 ګرامه چې دی اوبه دي صحیح شو دغه په ځای سی چې مونږ چې دغه چې هغه خصوصي هغه دی ظرفیت دی نو مونږ چې 4.13 دی دلته ټي مونږ محاسبه کوو چې 13.9 سانتیګریډ منفي 1.2 چې روغله یا 1 سانتیګریډ دا چې کوم تفاوت روغه تقریبا 14 مونږ ونیو دې کې 14 دې مونږ چې دا چې ګدا به شي وړوي کلوین ته بیړو کنه مونږ جمع به چې کو جمع 203 چې دا مونږ چې تقریبا شپږه تیارو چې کنه نو دلته به ولیکو چې 200 شپږه کلوین بشي
په دې کې ضرب کوي دلته چې څو روغله مونږ چا بچي وي دلته ایش بشو صحیح شو جول شو دا جول قانون پر مول چې بیا لو بیا مونږ دغه د ګرامونو شمیر بیا ورتړو په یو مول تقسیمو بیا مولونه روکي صحیح شو بیا نو موږ محاسبه کوو چې کالوین پر مول پر جول مول لا مخې بیا چې محاسبه کیږي صحیح دو دا یو په دې شکل سره دلته چې کوم محاسبه کوو دا د ترموډینامیک قوانین لا مخې اما د هیڅ د قانون لا مخې موږ دا څه کړای شو چې د هیڅ قانون کې موږ لکه کاپر سلفیټ دی کاپر سلفیټ دوا چې مونږ یې ورته یایو دا کاپر سلفیټ چې مونږ کله روغلو کاپر سلفیټ دوا مونږ روغلو دا کاپر سلفیټ دوا مې چې کله روغستا یعنی دوا بیلانسا دي ښا کاپر سلفیټ دوا ان هایډریټ چې وبه نه رسیدلې وي یو هایډریټ وي ان هایډریټ اول روغلو مونږ بل اخره 15 ملي لیټر یا 40 ملي لیټر او به چې کو دغه ترموکالوریمتری ته چې کو ور علاوه کوو کله مې چې دې ته ور علاوه کړو بیا یو تودوخه درجه هم چې کو ګورو صحیح شو کله مې چې وکتل مونږه تودوخه درجه چې کو اندازه کوو بیا مونږ دغه مرحله پر اجرا کوو بل اخره غي تودوخه درجه جول ته چې کی وړي بیا مونږ بیا د کاپر سلفیټ ان هایډریټ روخلو هغه مونږ بیا ورچې کو ورچو کله مې چوروي چول بل اخره دیغه دلته ایش دوا هم چې کو پیدا کوو نو بل اخره دلته چې د مونږه چې دلته چې یو به مساوي چې یا دلته یو به مساوي چې دلته ایش دوا جمع دلته ایش درې دا سه دلته چې یو دلته ایش مساوي کیږي دلته چې یو دلته ایش دوا دلته ایش درې دا سه مساوي کیږي صحیح دو یغه لمخ مونږ کولای شو چې دلته ایش درې یا دلته ایش دوا چې کو بیا محاسبه کړو ا د هیڅ قانون لمخ چې مونږه چې تعامل کوون کې مواد تعامل څه اصل شي مواد تودوخه به چې وي سره برابر وي نو هغه مونږ کړای شو چې د کاپر سلفیټ صحیح شو چې په څو طریقو مونږه چې سره غولې لکه کاربن جمع اکسیجن سره کې د کاربن مونوکساید جوړو بیا کاربن جمع اکسیجن سره یو ځکه کې د کاربن ډای اکساید جوړو یو دوه تودوخه درجه چې بیا په یو د دستګاه یو بل قسمت لا چې کاربن مونوکساید بیا د اکسیجن سره کې د کاربن ډای اکساید چې کې جوړو په دوه مرحلو یعنی په مرحلو پر اړه نه لري اخیری پر به کې اړه لري درې دیتا یو دوا درې یو دوا درې یو دوا درې صحیح شو اوس مونږ ته دا معلومات کیږي چې کومي وکي زر چې خبرېږي او کومه کې بنظمي په کومي وکي زیاته ده دا د وخت په تیریدو سره څو اندازه مونږ چې وخت نسی په نتیجه کې به مونږ چې شي کوم چې رنګ عمل منتشر شوی وي دا انټرفي به هم چې وي زیاته وي ګډوډي د سیستم به چې وي زیاته زه خپل هم ګورئ د ګرمې اوبه ښه دا یې عادي اوبه دي دا یې بیا سړې اوبه دي ښه خو سړې اوبه باید مونږ یخ هم که موجود وي چې ښې راغلي ښې سړې وي په دې کې بیخي بیا حرکات نه کړي دا خو اوس هم سړې دي خو په هغه معنا نه دي سړې انټروپي باندې استاد د تودوخې اغېزه ده د تودوخې اغېزه ده نه انټروپي د سیستم بېنظمي کوي صحیح شو کوم حالات بنظمي چې د مالیکولونو ترمنځ د بنظمي معیار کوي خو دا ټول د مایع محیط دی اوس د مایع محیط چې د موږ دا معلومو چې په ګرمو اوبو کې څومره بنظمي شوته ده په عادي اوبو کې په سړو اوبو کې څومره بنظمي شوته ده کمال هغه ګرم اوبه صحیح شو نو موږ دا چې د انټروپي چې دوی د لکه یخ چې دی د هغې په نسبت موږ چې مایع ته چې وي بسوتي نو دلته موږ چې انټروپي چې شوه زیاته شوه په ګرمو اوبو کې ځکه مالیکولونو ترمنځ بنظمي معیار زیات دی ګډوډي زیاته ده صحیح شو نو انټروپي چې د خپله د سیستم بنظمي معیار شمیرل کېږي چې څومره بنظمي پکې موجود ده څومره ګډوډي پکې ده د سیستم کې هغه محاسبه کوي انټروپي چې دوی بیا موږ تعامل حرارت چې محاسبه کوي صحیح ده چې هغه بیا موږ محاسبه کوو هغه د هغه له مخې د هیڅ قانون له مخې هم کولی شي د انټروپي له مخې هم کولی شي ترموډینامي قوانین له مخې صحیح ده چې کېږي په دې کې چې موږ ګورو په دې کې په نسبت دا ته اوسه پورې همداسې موجوده ده که نه په دې کې مکمل ختم شوی دی نو په ګرمو اوبو کې د انټروپي
زیاته وي نسبت عادي اوبو ته عادي اوبو نه سړو کې وکړه د سړو اوبو کې څه دو کمه ده کنه نو موږ داسې وایو چې په یخو اوبو کې انټروپي کمه وي نسبت عادي اوبو ته عادي اوبو موږ وایو چې زیاته وي نسبت یخو اوبو ته انټروپي او د ګرمو اوبو چې انټروپي په زیاته وي نسبت عادي اوبو ته نو انټروپي د سیستم د بنظمۍ معیار کې څرګند کېږي ټول ته په یو وخت علاوه کوو په نتیجه کې موږ چې څه کوو دا د انټروپي تغییر څه چې موږ چې د ګاز هغه فزي د درګونې حالت هم چې د ګریچاري حالتونه دي څه دا کوم یو چې یو کوڅو بل مای کوڅو بل ګاز اوس موږ چې ولته دا کې به موجود وي خو موږ یخ نه لرلو اوس هم ښکاري چې د سړو اوبو کې چې دي دغه انټروپي موږ چې کمه ده نسبت عادي اوبو ته عادي اوبو انټروپي په کمه وي نسبت ګرم اوبو ته نو په ګرم اوبو کې چې د موږ چې انټروپي قیمت زیاته نسبت عادي اوبو ته عادي اوبو په زیات نسبت سړو اوبو ته دلته د موږ چې کله انټروپي ګورو دلته د ذراتو ترمنځ بنظمۍ معیار کوي ګډوډي کوي نو دلته موږ چې انټروپي په ګرم اوبو کې چې زیاته نسبت عادي اوبو ته او عادي اوبو کې به زیاته نسبت سړو اوبو ته دا د انټروپي تغییر و چې موږ محاسبه کوو په پوه شوئ دا بنظمي دغې ته ویل کېږي چې کله موږ تعامل وکړو چې یا دا خپل سری دی یا نه خپل سری دی هغه تعاملات چې موږ ګورو د هغه د بنظمۍ معیار له مخې چې شمېرل کېږي دا یې بنظمي دی چې موږ یې کسو په پوه شئ په دانې او کله چې دی هغه نور مواد نشته چې موږ د انټروپي دپاره هم چې سرته رسولی وای دا تجربه چې وه د انټروپي دپاره چې سرته ورسېده په پوه شوئ